السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې چې دی هم ما تاسو ته معلومات درکړي د فری ویزو یا د سټوډنټ ویزو باره کې. نو هغه کې چې دی اوس یو نوی نظام راغلی دی، نوی اپډیټ راغلی دی چې ما تاسو په هغې باندې هم خبر کړمه. او ستاسو کوم سوالونه چې دي، ډېر ملګري چې دی هغه میسج رالیږي او سوالونه کوي، نو د هغې جوابونه به هم چې دی هغې ته میلاو شي. نو مخکې نظام داسې و چې د سعودي چې څومره یونیورسټیانې دي، څومره جامعې چې دي، هر یونیورسټي چې دی یو خپل وخت لره. هغه وخت کې به چې دی هغې اعلان کوو چې تاسو اوس اپلای کولی شئ، داخله کولی شئ او تقدیم کولی شئ. نو چې څومره هم جامعو ته تا غوښتلی شوه، هغونه جامعو ته تا تقدیم کولی شو په خپل وخت باندې. او د هرې جامعې دپاره چې دی ځان له شرطونه وو چې هغه ما مخکې تاسو په هغې باندې خبر کړي وي او هغې باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي. نوی نظام هغه داسې دی چې اوس به د وزارت تعلیم د لارې تاسو صرف 3 جامعو ته چې دی تقدیم کولی شي. مطلب اوس تاسو هرې جامعې ته د هغې د ویبسایټ د لارې تقدیم نشئ کولی، اپلای نشئ کولی. زه تاسو ته چې دی دغه لینک در کومه، د وزارت تعلیم کوم لینک چې دی، نو د هغه لینک د لارې به تاسو ننوځئ. اول به چې دی کې یوزر نیم جوړوئ، هغې نه بعد چې دی هغه تاسو ته پوره لیست درکوي د سعودي کې چې څومره یونیورسټیانې دي او هغوی سکالرشیپونه ورکوي فري. نو تقریبا د 20 نه ډېرې یونیورسټیانې دي. هغه کې به چې تاسو 3 یونیورسټیانې انتخابولی شئ. مطلب په یو وخت باندې تاسو صرف 3 یونیورسټیانو ته چې دی هغه اپلای کولی شئ او تقدیم کولی شئ، د داخلې دپاره خپل کاغذونه جمع کولی شئ. او دغه تقدیم چې دی، دغه اپلای چې ده د مخکې نه لږه سخته شوې هم ده، ځکه چې اوس پکې معلومات ډېر زیات غواړي. نو هغه کې ستاسو چې دی د ایجوکیشن معلومات غواړي چې ستاسو تعلیم څومره دی. نو خامخا چې تاسو به اف ای سي کړي وي، د 12 نه به فارغې وئ، ثانویه به مو ویلې وي. نو هغې نه بعد چې دی دغه ستاسو کاغذونه که چېرته په انګلیش کې وي، سکول هم ویلی، د سکول او د کالج ډاکومنټس دي تاسو سره، نو هغه به تاسو عربي ته هم ترجمه کوئ. دویم ستاسو شخصي معلومات په هغې غواړي، پاسپورټ شو، ستاسو چې دی پته، نوم، پلار نوم، د کوم ځای پیدایش، تاریخ پیدایش او دغه ټول معلومات چې دی هغه تاسو نه غواړي. اضافه کړی پکې چې دی د مور معلومات، چې ستاسو مور د هغې د شناختي کارډ نمبر، د هغې نوم، د هغې تاریخ پیدایش او دا ټول څومره معلومات چې دي د هغه غواړي. یونیورسټي غواړي چې مخکې به دا د ویزې نه وروسته غوښتله، اوس چې دی دې ټیم کې غواړي تقدیم کړي. او میډیکل چې کوم دی د هغې، نو څومره هم کاغذونه چې او هغه په عربي کې ني، نو هغې به ترجمې هم کې. تزکیې 2 تزکیې غواړي چې هغه به ته راخلې د معتمدو علماو نه یا د مدارسو نه چې کوم هغوی دوی ته مقبول دي. او دغه شیونه دي، دا نوی نظام دی ما چې تاسو په دې باندې خبر کړمه. او شرطونه چې دی هغه زاړه شرطونه یې د عمر، چې عمر به د 18 نه کم ني او د 25 نه هغه به بره ني. او دویم د تخرج یا د ګریجویشن چې دی هغه به 15 کاله نی تیر شوي. مطلب ته به 15 کاله مخکې نی فارغه شوې، که چېرته 15 کاله مخکې فارغه شوې او په دغه کاغذونو باندې چې دوباره اپلای کړې، ته اپلای کړې، نو دغه ستا اپلای هغه نه قبلوي. نو دغه اپډیټ او دغه معلوماتو، نو امید دی چې تاسو ته چې دی دا فایده درکړي. بس صرف زما مقصد دا دی چې تاسو فایده واخلئ د دې نه او یو چاته خیر ورسیږي. زه چې دی تاسو سره دغه لینک شریکومه، دغه لینک دی، دغه باندې ورنوځئ. څوک چې غواړي اپلای وکړي، نو یوزر نیم اول جوړ کړئ او بیا دننه چې څومره معلومات چې دي هغه فل کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.